د سترې محکمې محترم رئیس او قاضي القضات د فراه ولایت د علماو شورا له رئیس او غړو سره وکتل. د سترې محکمې د عالي شورا د 1445 هجري قمري کال 12مه غونډه ترسره شوه. د بلخ ولایت محاکمو د روان 1402 لمریز کال په 2مه روبه کې د 2622 بېلابېلو دوسیو پر حل او فصل سربیره 2803 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کندوز ولایت محاکمو د روان 1402 لمریز کال په 2مه روبه کې د 1008 بېلابېلو دوسیو پر حل او فصل سربیره 1812 وثیقې هم اجرا کړي دي. د ننګرهار ولایت محاکمو د روان 1402 لمریز کال په 2مه روبه کې د 1920 بېلابېلو دوسیو پر حل او فصل سربیره 1607 وثیقې هم اجرا کړي دي. د تخار ولایت محاکمو د روان 1402 لمریز کال په 2مه روبه کې د 1592 بېلابېلو دوسیو پر حل او فصل سربیره 1594 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بغلان ولایت محاکمو د روان 1402 لمریز کال په 2مه روبه کې د 2015 بېلابېلو دوسیو پر حل او فصل سربیره 811 وثیقې هم اجرا کړي دي. د جنوب لویدیځ زون د تفتیش د عمومي ریاست پلاوي د هرات له ښاري محکمې څخه لیدنه وکړه. د فاریاب ولایت محاکمو د روان 1402 لمریز کال په 2مه روبه کې د 2124 بېلابېلو دوسیو پر حل او فصل سربیره 2214 وثیقې هم اجرا کړي دي. د میدان وردګ ولایت محاکمو په یوه میاشت کې د 241 دوسیو پر حل او فصل سربیره 100 وثیقې اجرا کړي دي. د غزني محاکمو د روان 1402 لمریز کال په 2مه روبه کې د 1020 بېلابېلو دوسیو پر حل او فصل سربیره 1115 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بدخشان ولایت محاکمو د روان 1402 لمریز کال په 2مه روبه کې د 1199 بېلابېلو دوسیو پر حل او فصل سربیره 1902 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سترې محکمې د عامه امنیت دیوان د عمومي رئیس په مشرۍ یوه پلاوي خوست ولایت ته سفر وکړ. د پکتیا ولایت محاکمو په یوه میاشت کې د 445 دوسیو پر حل او فصل سربیره 208 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پکتیا ولایت محاکمو د روان 1402 لمریز کال په 2مه روبه کې د 608 بېلابېلو دوسیو پر حل او فصل سربیره 649 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سترې محکمې د جزا دیوان عمومي رئیس د بلخ او سرپل ولایتونو د والي صاحبانو په ګډون له ټولو ولایتي مسؤلینو سره وکتل. د غور ولایت محاکمو د روان 1402 لمریز کال په 2مه روبه کې د 814 بېلابېلو دوسیو پر حل او فصل سربیره 929 وثیقې هم اجرا کړي دي. د فاریاب ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 314 دوسیو پر حل او فصل سربیره 249 وثیقې اجرا کړي دي. د بغلان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 303 دوسیو پر حل او فصل سربیره 190 وثیقې اجرا کړي دي. د بدخشان ولایت محاکمو په یوه میاشت کې د 322 دوسیو پر حل او فصل سربیره 350 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بغلان ولایت محاکمو په یوه میاشت کې د 291 دوسیو پر حل او فصل سربیره 340 وثیقې هم اجرا کړي دي. د تخار ولایت محاکمو په یوه میاشت کې د 501 دوسیو پر حل او فصل سربیره 1043 وثیقې اجرا کړي دي. د جوزجان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 111 دوسیو پر حل او فصل سربیره 122 وثیقې اجرا کړي دي. د خوست ولایت محاکمو د روان 1402 لمریز کال په 2مه روبه کې د 929 بېلابېلو دوسیو پر حل او فصل سربیره 714 وثیقې اجرا کړي دي. او د هرات ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 428 دوسیو پر حل او فصل سربیره 421 وثیقې هم اجرا کړي دي.